اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی. د احصایې او معلوماتو ملي اداره د روان کال د سلواغې دېرشمه د کارکوونکو د کړنو د ارزونې درې ورځنی روزنیز پروګرام پیل شو. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د کارکوونکو د کړنو ارزونې درې ورځني روزنیز پروګرام ته ښه راغلاست. با برنامه آموزشی 3 روزه ارزیابی اجرات کارکنان اداره ملی احصایه و معلومات خوش آمدید. په دې غونډه کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر فقیر محمد زیار، د اداري اصلاحاتو د پالیسۍ او حقوقي چارو مرستیال ښاغلي ویس الدین ویس، د چارو ادارې د تقنیني اسنادو پر پلي کېدو د څار امیر حیات الله محمدي ورسره ټیم د ادارې رئیسانو، آمرینو او کارکوونکو ګډون کړی و. په پیل کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر فقیر محمد زیار میلمنو او ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل چې د دې ډول روزنیزو پروګرامونو جوړېدل د کارکوونکو ظرفیتونه لوړوي او د هغوی د کارونو د لا ښه ترسره کېدو په برخه کې مهم رول لوبوي. د چارو د ادارې دغه کار ډیر مهم او د ستایلو وړ دی او موږ د دوی سره په دې کې هر قسم همکارۍ ته تیار یو. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ډیر داسې پروګرامونه د خپلو کارکوونکو د ظرفیت د لوړولو لپاره کار اچولی دي، د دې لپاره چې په مسلکي بڼه هیوادوالو ته خپل خدمتونه وړاندې کړي. د بشري سرچینو ریاست د دې ادارې د خپلو کارکوونکو لپاره د نوو شاملو کارکوونکو لپاره او موجوده کارکوونکو لپاره بیلابیل ډیر ګټور پروګرامونه جوړ کړي دي چې د 1401 کال را په دې خوا 19 روزنیز پروګرامونه دوی ترسره کړي دي چې شاوخوا 420 کسانو ته روزنه پکې تربیه ورکړل شوې ده. ورپسې د اداري اصلاحاتو د پالیسۍ او حقوقي چارو مرستیال ښاغلي ویس الدین ویس د احصایې او معلوماتو ملي ادارې له مشرتابه څخه مننه وکړه چې د دې روزنیز پروګرام لپاره یې زمینه برابره کړه. نوموړي همدارنګه د کارکوونکو ارزونه د اداري چارو د لا ښه والي په موخه مهمه چاره وبلله. زموږ ټیم راغلی ده او دا ټیم به انشاءالله تاسو سره 3 ورځې همکار اوسیږي. تاسو به په دې هکله هم عملي کار کوي او هم به نظري تاسو نظرونه ټولوي او تاسو به هغه خپل سیمینار ارائه کوي. ګورې له ټولو مهمه دا ده کله چې یو مسؤل یو کارکوونکی په دنده ګمارل کیږي دی خو ځان ته خپله لایحه د وظایفو لري، ځان ته مجبوره ده دی به پلان جوړوي، دی مجبوره او مکلفه ده چې ځان دپاره به ګزارش جوړوي. نو زموږ ملګري به انشاءالله په دې هکله تاسو سره عملي هم کار کوي او سیمینار به هم درته ارائه کوي چې څنګه یو پلان جوړیږي، څنګه یو سټانډارډ پلان په کومو محتویاتو باید جوړ شي، څنګه باید گزارش جوړ شي او څنګه باید تاسو اجرات وشي، ارزونه وشي چې یو مسؤل د تاسو کوي. ورپسې د چارو ادارې د تقنیني اسنادو پر پلي کېدو د څار امیر ښاغلي حیات الله محمدي د کارکوونکو د کړنو د ارزونې پروسه تشریح کړه او پر اهمیت یې خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې د کړنو ارزونه په حقیقت کې د کارکوونکو د یو کال د کړنو سنجول دي. وقتی که کارمند 1 سال خود تکمیل میکنه به اساس لایحه وظایف، پلان کار و گزارش خود مورد چی قرار میگیره؟ ارزیابی قرار میگیره و آمرش در هر سطحی که باشه مسئولانه کارمند خود مورد ارزیابی قرار میده. ارزیابی در حقیقت اونمو سنجش 1 ساله کارکرد یک چی هسته؟ یک کارمند هسته که آیا این مؤثر بوده یا نبوده. ورپسې د چارو ادارې د متخصصینو له لوري روزنیز پروګرام رسما پیل شو چې 3 ورځې به دوام وکړي. د ویلو وړ ده چې د دغو 3 ورځو په ترڅ کې به د ارزونې کړنلاره، اصول، عملي لارې چارې او د ارزونې د ګټو په تړاو ګډونوالو ته عملي او نظري روزنه ورکړل شي. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی.